د سپیڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو، د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان خبرې اترې. د پاکستان د دفاع وزیر ویلي چې که خبرې ناکامې شي نو له افغانستان سره جګړې ته چمتو دی. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې پاروونکي بللې. د امریکا ولسمشر وایي چې منځګړیتوب ته چمتو دی. د 15 میلیارد افغانیو په ارزښت د 22 پرمختیایي پروژو تصویب کېدل. د ملي تدارکاتو کمیسیون په خپله غونډه کې د 15 میلیارد افغانیو څخه زیاتو په ارزښت 22 پرمختیایي پروژې تصویب کړي دي. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو تړلي پاتې کېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا لارې به د امنیتي اندېښنو له امله تر ثاني اطلاع پورې تړلې پاتې وي، خو سوداګرو اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه زه یوسف خان لالا یم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو دوهم پړاو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند د وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره ترکیه په استانبول کې ترسره شو. خبرې اترې هغه وخت پیل شوې کله چې د پاکستان دفاع وزیر خبرداری ورکړی چې که خبرې ناکامې شي نو پاکستان د افغانستان سره د بشپړې جګړې لپاره چمتو دی. په ورته وخت کې زلمی خلیلزاد د خواجه آصف څرګندونې پاروونکي بللې او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره خپل چمتووالی څرګند کړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د لومړي پړاو وروسته چې د ترکیه او قطر په منځګړیتوب په دوحه کې ترسره شو، چې په پایله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سمدستي اوربند رامنځته شو او د ترکیه په استانبول کې د دواړو خواو ترمنځ د یوې جامع هوکړې په چوکاټ کې خبرو اترو دوام وموند. د دې خبرو اترو دوهم پړاو پرون د اکتوبر په 25مه د دواړو خواو ترمنځ د ترکیه په استانبول کې د دوو منځګړو هیوادونو په شتون کې پیل شو. د راپورونو له مخې د ترکیه په استانبول کې د 15 ساعتونو پرلپسې خبرو اترو وروسته افغان پلاوي پاکستان ته وروستۍ مسوده سپارلې ده. د سرچینو پر وینا مسوده په دې تمرکز کوي چې پاکستان باید د افغانستان له خاورې او هوایي حریم سرغړونه ونه کړي او هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنه کړي چې خپله خاوره د افغانستان پر ضد وکاروي. دا مسوده د اوربند د تړون د څارنې لپاره د 4 اړخیز چینل د جوړولو لپاره چمتووالی هم نیسي ترڅو سرغړونې وارزول شي او معلومات تبادله شي. د سرچینو پر وینا دا مسوده د منځګړو لخوا مقابل لورو ته وسپارل شوه او دوهمه نسخه یې د پاکستانیانو لخوا وړاندې شوه. په داسې حال کې چې خبرې اترې روان دي، د پاکستان د دفاع وزیر خبرداری ورکړی چې که د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې یوې پایلې ته ونه رسیږي نو پاکستان له افغانستان سره د بشپړه جګړې لپاره چمتو دی. په تیرو 4 یا 5 ورځو کې هیڅ پیښه نه ده شوې، خو که خبرې اترې یوې هوکړې ته ونه رسیږي موږ به له افغانستان سره په مستقیمه جګړه کې ښکیل شو. که څه هم اسلامي امارت د دې پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د اسلامي امارت چارواکو تل ټینګار کړی چې که پر افغانستان برید وشي نو غاښ ماتونکی ځواب به ورکړي. خو ځینې کارپوهان د پاکستاني چارواکو دا څرګندونې نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان پرمختګ پر ضد ګڼي. تاسې د یو طرفه قرضدار یاستئ، د بل طرفه اقتصاد خراب دی، د بل طرفه اجتماعي ژوند هم خراب دی، د بل طرفه امنیت هم تامین نه دی، د بل طرفه تاسې په اقتصادي لحاظ باندې حد نه زیات مشکل سره مخامخ یاستئ او ممکن د جهان په سطح باندې انزوا ته راشي. ځکه تاسې چې کوم موږي باندې لاس ایښودی دی، دغه موږي وګوره دونه اعتباري موږی نه دی، دا زموږ سره د دین دښمن دی او د هغه په خبرو باندې تاسې باور مه ساتئ. من امیدوارم که مقامات پاکستانی به خود بیاین، اینمی توافقاتی که صورت گرفته به مو عمل درآمد کنن و این طرف هم امارت اسلامی باید کار انجام بدن که باید همین سلسله جنگ خونریزی در کشور ما اختتام پیدا بکنه. له دې ټولو سره آیا افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه چې د یو بل سره تر ټولو لویه پوله لري د کلونو کورنیو شخړو سره اوس به د سوله امنیت دایمي تړون ته ورسیږي او که نه وخت به دې ته ځواب ووایي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارج صاحب. مارج صاحب سړی مشه، وخت د بخیر، خبرونه ته هم په خیر راغلی. مارج صاحب، د خواجه آصف وروستۍ څرګندونې په داسې وخت کې چې د سولې خبرې اترې روانې دي، تاسو څنګه ارزوئ؟ مننه.
لومړی جناب لالی صاحب تاسو د تخنیکي همکارانو ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورې د قطر کې یوه غونډه وسوله او د اوربن یا د سولې په نوم باندې، ځکه دواړه خواوې یو بل ته سره ښکر په ښکر وو او فزیکي جګړه هم منځته راغله او په تاریخ د پاکستان کې د لومړي ځل دپاره داسې یو ډله ییز سیستماتیک برید په پاکستان باندې د افغانستان خواوت څخه مخکې داسې بېلګه نه ولیدل سوې. نو بنا دوی یو څه احتیاط سره وکړ او دا ښه خبره وه. دوی په قطر کې دا پرېکړه وکړه چې بل پړاو به په 15 د اکتوبر په ترکیه کې پیل کېږي، یعنې یو ګاپ یا وقفه یو فاصله ایجاد کړه چې یو بل خوا سره وګوري چې واقعا نقص کوي که نه کوي. د دې منځ کې باید څېړنې هم سره وسي چې مخالفین رښتیا په دې نورو سیمو کې شته که نشته، د یو بل مخالفین د یو بل په هېوادو کې نور شرایط سنجول که چیرې یو څه ورته زیاتي کوم وړاندیز د هغه لپاره دغه د بشپړېدو د تړون نیټه او ځای ترکیه او 15 د اکتوبر وټاکل. د ملا یعقوب د ویناو نه الجزیرې سره نور سره چې وکړه همداسې یو برداشت تر وخت سره دوی راغله سره په ترکیه کېناستل. بله. چون پاکستان همیشه تجربه و تاریخ ښودلې ده دی هېڅ تړون ته ژمن نه و. بله. هر ډول ژمنې وعدې چې کړې وې بیا یې هم جفا کړې وه او بیا یې په هغه باندې اعتنا نه وکړ. د خپلو ګټو دپاره یې همیشه هغه څه چې ویلي دي یا څه کړي وه یا یې څه لاسلیک کړي وه یا یې نړیوالو ته ویلي وه دا یې دې ته درناوی نه ده کړی. بله. افغانستان د مختلف فشارونو کار اخیستی د کډوال نه ده استفاده کړې، د جماعت و ملا منبر نه د افغانستان په وړاندې استفاده کړې، د سوداګرو مال په تورخم په کرکه باندې په دروازو کې درول، هغه خرابول، تاوان رسول ده دا کار کړی ده. او دغسې سلها او نور تورستي ډلې هغه ملاتړ کول، مثلا داعش مشران په کراچۍ او په اسماعیل خان دره اسماعیل خان کې د چې پیدا کېدل درست یا د القاعدې مشر ته وصل بیا نو تورونه لګول په افغانستان. دا د دوی اوس ډېره خطا پلي ساته بلوچان او پښتانه او سیندیان کشمیران خو لا مخکې نه راجګ سوي دي. د ده دغه د بیراب و منبر هغه امتیاز هغه وسیله چې هغه اوس نشته. دننه هم خلک په پوسوي دي، بهر افغانان هم په پوسوي دي او دا منبر او میراب اوس په افغانستان کې دلته طالب وایي چې زه سوچه مسلماني حکومت غواړم، امارت اسلامي ده، د دوی خو قانون انګریزي ده. بله. دغه وسیله هم دوی نه تللې ځکه یو څه ناتوانه ده، دی اوس لارې لټوي. صحیح ده چې ډاکټر خلیلزاد ویلي چې دوی مثلا فشار علیه استفاده کوي، مانم اوس هغه علیه او فشار کوي ځکه دې خوانم دې قوت ولید. درست. دی مجبوره وه چې راشي ترکیه کې کېږي داسې بې اعتنا دی وادي کسره ولي خو بیا هم له افغانستان هم ښه ده چې کوم وزیر نه ده تللی، مهم په کچه باندې تللی ده. خو دا مکمل کول بشپړېدل د تړون وه. که څه هم دا تړون ډېر لوی تضمین نه لري ځکه د ملګرو ملتونو سازمان غړی پکې نشته، ډېره مننه. د زبرځواکو هېوادو استازی خو بیا هم یو تفاهم ده، یوه ژمنه ده، خلک ورته هیله دي. دا چې دوی بیا لاړ ترکیه کېناستو دا په خپله معنا چې دواړه خواوې ژمنې دي، ژمنې پاتې کېږي. یو خوشحال صاحب او یا یو کس که کومه خبر کې هغه د کس شخصي نظر ده. بله. عمومي بیان د دواړو دولتونو ډېره زیاته مننه. تړون ده او اعتبار حقوقي لري، خلک ورته هیله دي او دواړه هېوادونه په دې کې چې جنګ او جګړه د دوی د بدبختۍ سبب ګرځي. ډېره مننه. رفاه او سعادت او سوله باعث د پرمختګ کېږي. ډېره زیاته مننه. مارش صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ. تاسو هم مهرباني. اوس هم د خبرونو دوام. د ملي تدارکاتو کمیسیون په خپل عادي غونډه کې د 15 میلیارډ افغانیو څخه زیات ارزښت 22 ساختماني پروژې منظور کړي دي. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې په منظور شوي پروژو کې د استنادي دیوالونو، کانالونو، د ولسوالیو ترمنځ د نښلوونکو سړکونو جوړول او په مختلفو ولایتونو کې د برېښنا د ویش او لیږد د نیمګړو پروژو بشپړول شامل دي. له بلې خوا ټاکل شوي چې د افغانستان او قزاقستان دریم سوداګریز فورم په قزاقستان کې د 6 ورځو لپاره ترسره شوی. د صنعت او سوداګرۍ وزیر په دې غونډه کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته سفر کړی دی.
د اسلامي امارت مرستیال غویان حمدالله فطرت په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون په عادي غونډه کې له 5.3 میلیارډ افغانیو زیاتو په ارزښت 22 ساختماني پروژې منظورې شوې دي. ښاغلي فطرت روښانه کړه چې په دې غونډه کې له هغو 15 پروژو چې باید بیاکتنه یې شوې وای 8 پروژې د تعدیلاتو سره تصویب شوې، 22 پروژې وروستی تصویب ترلاسه کړ او 15 نورې پروژې د تدارکاتو په پروسه کې د ستونزو له امله د بیا ارزونې لپاره بیرته راستنې شوې دي. د اسلامي امارت مرستیال غویان پر وینا منظورې شوې پروژې د استنادي دیوالونو جوړول، د کانالونو جوړول، د ولسوالۍ ترمنځ د مواصلاتي لارو جوړول او په بېلابېلو ولایتونو کې د برېښنا د ویش او لیږد نیمګړې پروژې بشپړول شامل دي. په منظور شوو پروژو کې استنادي دیوالونه، کانالونه، په یو شمېر ولایتو کې د ولسوالیو ترمنځ غځېدلي سړکونه، د میدان وردګ ولایت د لوړو زده کړو مؤسسې د لیلیې ودانۍ او په مختلفو ولایتونو کې د برېښنا رسونې او توزیع پروژو د پاتې چارو بشپړول شامل دي. منظور شوی پروژه د افغانستان اسلامی امارت له بودجه تمویلیږي. مهمترین مسئله تطبیق این پروژه ها این است که در اکثر مناطق که چنین پروژه ها تطبیق میشه با بیشتری از جوانای ما که بیکار هستند و از بیکاری رنج میبرن زمینه کار مساعد میشه و بسیار مفید تمام میشه. له بل خوا له افغانستان یو پلاوی د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پرون قزاقستان د سفر وکړ ترڅو د افغان قزاق سوداګریزې غونډې په درېیمه غونډه کې ګډون وکړي. دا سوداګریزه غونډه چې ټاکل شوې د اکتوبر له 25 تر 30 پورې د قزاقستان په شکمن ښار کې جوړه شي، د سوداګرۍ شبکې کنفرانس، دوه اړخیزې سوداګریزې غونډې او د افغان محصولاتو او تولیداتو نندارتون به پکې شامل وي. ښاغلي عزیزي وویل چې له پاکستان ټولې ترانزیټي لارې تر اوسه پورې تړلې دي او د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې نورو بازارونو ته د افغان توکو د لیږد لپاره بدیلې لارې عمومي. راههای طرف همسایه جنوب ما نظر به مشکلاتی که بین هر دو کشور واقع شده، ما راهها مسدود است، تولیدات افغانستان صادر نمیشه و از طرف همچنان ترانزیت از طرف کشور پاکستان بند است. تپ و تلاش داریم انشاءالله با امید پروردگار که راههای بدیل معقولی را که ما بتانیم تولیدات افغانستان یک بازار معقول در منطقه پیدا بکنه. د ملي تدارکاتو کمیسیون غونډې چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په مشرۍ ترسره کیږي معمولا په هر 2 یا 3 اونۍ کې ترسره کیږي او د دوی د ترسره کولو موخه د حکومت د بسپنې د مصرف او د پراختیا یو خدماتي پروژو پلي کولو پروسې څارنه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې لارې به تر بلې خبرتیا پورې تړلې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امنیتي اندېښنو له امله به لارې تړلې پاتې وي. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه وایي چې که اوسنی وضعیت دوام وکړي د دواړو خواو سوداګر به د میلیونونو ډالرو مالي زیان سره مخ شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې لارې د دوهمې پرلهپسې اونۍ لپاره د سوداګریزو توکو د بارفلونکو لارو یو پر مخ تړلې پاتې دي. دې کار د دواړو خواو سوداګرو ته یوه جدي ننګونه رامنځته کړې ده او دوی د دې لارو ژر تر ژره پرانیستلو ته سترګې په لاره دي. ما ببینیم که روزانه 1000 موتر یک طرف و دیگر طرف می رفتن و کلش استاد شده. در حدود 1.5 میلیارد دلار سالانه ما با پاکستان واردات داریم. اضافه از 800 میلیون دلار صادرات داریم. یا کلش متوقف است، کلش تاوان هستند. جنسی که از پاکستان می برنج است و سیمنت است و پرسنت کیلاس و دیگه و هم در بازار ما قیمت شده. مستقیم و غیر مستقیم اضافه از 2 میلیون دلار برای سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان ضرر میرسه. په وروستیو څرګندونو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندو ویل چې د پاکستان امنیت د ترانزیت په پرتله خورا مهم دی او د لارې بد امنیتي دلایلو له امله تر بلې خبرتیا پورې تړلې پاتې وي. We welcome the agreement between Pakistan and Afghanistan. له افغانستان سره به سرحدي لارې تړلې پاتې شي. د یو عادي پاکستاني ژوند د سوداګرۍ او د توکو د لیږد په پرتله ډېر ارزښت لري. د سرحدونو په اوږدو کې وروستیو امنیتي پرمختګونو د پاکستان حکومت دې ته اړ کړی چې د خپلو اتباعو د ساتنې لپاره سخت اقدامات وکړي. تنش‌های سیاسی میان افغانستان و پاکستان طبیعتاً تبعات اقتصادی خود میتونه داشته باشه، حتی به مهاجرین افغانی که در پاکستان است هم تبعات منفی خود میتونه داشته باشه. و اینکه داد ستود افغانستان با پاکستان داشت و قطع شدن از این داد ستود هم به اقتصاد افغانستان میتونه اضرار وارد کرده باشه و هم به اقتصاد پاکستان. بنابراین
ما توقع ما است که طرفین کنار بیان، هرچی سریعتر این معضل سیاسی را حل کرده باشن و از نگاه اقتصادی مثمریت مفیدیت را میان هم تعریف کرده باشن و به سود همدیگر میتونه تمام شده باشن. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران سفیر علیرضا بیګدلي وویل چې هیواد یې اراده لري له افغانستان خپل واردات پراخ کړي او ډیری هغه توکي وارد کړي چې له نورو هیوادونو یې واردول. موږ وکولای شول چې د سوداګرۍ او کانونو د همکارۍ د پراختیا په اړه یوې هوکړې ته ورسیږو او د کانونو د همکارۍ د پراختیا لپاره یوه لاره ومومو چې خدای دې وکړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ حجم به له 3.5 میلیارده ډالرو ډیر لوړ کړي. موږ دا هم هوکړه کړې چې ځینې هغه توکي چې موږ مخکې له نورو سیمو واردول له افغانستانه واردوو. که چیرې افغانستان خپل چمتووالی اعلان کړي د اوس لپاره د غوښې، پنبې او ځینې کرنیزو غلو واردات د پیل لپاره د موخې په توګه تعریف شوي دي. په افغانستان کې د ایران سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په اړه په داسې وخت کې خبرې وکړې چې د اسلامي امارت د ځواکونو د پاکستان د پوځي رژیم ترمنځ د پوځي نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د سوداګرۍ لپاره په بشپړه توګه وتړل شوې. عزتمند اورېدونکو، د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.